السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو هم زما په شان تجربه ولرئ د صحت چینل وکړئ. دا زه نن بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن په دې باندې ویډیو څنګه کولی شو یو سټایلي آیډي جوړه کړو، فیسبوک آیډي. نو هغې دپاره تاسو به ډېرې ویډیوګانې موندلي او دلته زه درته طریقه ښایم څنګه کولی شو جوړه یې کړو. نو دلته راځم اول فیسبوک ته، create new account داسې وایي، create new account باندې کلیک کوم. next دلته فرست نیم کې ورکوم، دلته ما کاري کړی دی رئیس، دې ځای نه کاري کوم اوس دلته دا لاست نیم کې پیسټ کوم او نیکسټ کوم. دلته تولد انتخابوم. نیکسټ دلته میل باندې کلیک کوم، هغه که میل وي که فیمیل وي هغه ستاسو خوښه سوی. دلته موبایل نمبر غواړي، د موبایل نمبر ته زه غواړم چې په ایمیل لیکم. دلته زه ایمیل راغلی دلته زه د ایمیل راغلم او دلته پیسټ کوم. نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته پاسورډ ورکوم. ساین اپ باندې کلیک کوم. نو دا دی دوستانو، روان شو، اکاونټ جوړ شو. تاسو به اوس وګورئ چې نن څنګه دا سټایلش نوم دی. د دې لینک به ما په ډسکرپشن کې ورکړی، نو تاسو کولی شئ چې هلته هر رنګه غواړئ هلته خپل نوم جوړ کړئ. دلته اوس راغی انټر د کوډ فرام یور ایمیل، دلته کنفرمیشن کوډ راځي. دا د کوډ به راغلی انشاءالله. نو دا دی دوستانو، کوډ راغلی دی. اوس کنفرم کېږي، لږ انتظار کوم. دا دی کنفرم شو. تاسو کولی د دې ځای نه پروفایل پکچر راواخلئ. اټ فرنټ پیجان اوس باندې کلیک کوم. ډن نتھنګ. اوس دلته تاسو وګورئ دوستانو، نو دا دی ستاسو نوم راغلی، خوستی رئیس. نو دا طریقه خدای دې وکړي ستاسو خوښه شوې وي او د څنګه کولی شئ چې تاسې نوم جوړ کړئ. د هماغه ویبسایټ لینک به ما د دې ویډیو نه لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی. تاسو کولی شئ هلته دې نه هم ښایسته ښایسته نومونه جوړ کړئ او خپل آیډیانې ښایسته کړئ. دا ورته موږ طریقه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او صفحه هم خوښه کړئ. نور ښه وختونه او ښې چارې.